السلام علیکم. نن غواړم چې د رواني مریضیو یا تکلیفونو سوشل سټیګما یا په ټولنه کې رواني مریضي بد ګڼل یا شرم ګڼل په هغوی باندې خبرې وکم. که څه هم دغه مشکل په ټوله نړۍ کې شتون لري، خو زموږ په ټولنه کې عام ده او لږ څه ډېر ده. که تاسو ته په کورنۍ کې یا لانډیوالانو څخه یو څوک ووایي چې زه رواني تکلیف لرم، ستاسو ځواب به څه وي؟ بدبختانه ټول نه ښایم، خو ځینې خلک شته چې ځواب به همدا وي چې لیونی مه غږېږه. دغه کس چې د دې په امید راغلی و چې ما سره به مرسته وشي، یو خو د دې هیلې مړې شو، بل ذهني یا رواني دي دا نور هم وځپو، ځکه هغه تکلیف نه چې دا تیریږي دا خپله پرې پوهېږي او یو الله پرې پوهېږي. نو د دې شرم یا د بد ګڼلو له وجې خلک نه غواړي چې خپل تکلیف فامیل سره، دوستانو سره یا ډاکټرانو سره شریکه کړي چې دا خپله سم کار نه دی، ښه کار نه دی، ځکه هغه څوک چې رواني تکلیف لري دې کې هیڅ شرم خبره نه ده. الله پاک لکه دا نورې مریضۍ چې پیدا کړي او په انسان راځي، رواني تکلیف هم یو له هغوی نه دی او په انسان باندې راتلی شي او الله یې ښه کوی شي. نو همدې دپاره پکار ده هر هغه څوک چې رواني تکلیف یا مریضۍ سره مخ وي، شرم دې نه ګڼي، حتما د دوست، فامیل یا ډاکټر د دریو کې د خامخا یو چا سره شریکه کړي تر څو یې تداوي وشي او سم ژوند پیل کړي. همدې خبرې پسې یو کس چې روغ شوی ده خپله تجربه شریکوي. هغه وایي چې د ماشوموالي ژوند مې ډېر ښه و، خو کله چې ځوان شوم فامیل کې ځینې مشکلات پیدا شول، د مور او پلار ترمنځ مو کله جنګونه وو. و یو وخت داسې راځي چې ما ته فکرونه چورتونه وغورځېدل چې زما آینده به ښه نه وي. همدغه خبره دومره خرابه شوه چې یو وخت راځي چې کوټه کې به ما ته په دیوالونو یو څه ښکارېدل، یو څه به مې لیدل. وایي دومره له تکلیفونو تېرېږم، نه فامیل سره شریکوم، نه دوست سره شریکوم او نه ډاکټر سره، ځکه شرم راته ودرېدو. وایي دا تکلیف مې دومره ډېرېږي چې یو وخت راځي اوازونه اورم، هغه اوازونو کې راته وایي چې خپل ځان څیرې که، ځان دې خوږ که. وایي ځکه چې دلته ما ته زړه تنګون و، خو کله به مې چې ځان څیرې کړو ما ته به لږ راحت میلاو شو، آرامه به شوم. وایي دا تکلیف مې دومره زیات و چې ما بیا هم دومره ونه شو کړلی چې د شرم له وجې د فامیل سره، دوست سره یا ډاکټر سره شریکه کړم. و یو وخت چې راجګېږم وینم چې په شفخانه کې ایمرجنسي واډ کې یم، یعنې دومره مې ځان خوږ کړی و چې په ځان نه یم پوه شوی، اخرم شفخانې ته رسېدلی وم. د دې د تجربې شریکولو هدف دا ده چې هر کله څوک رواني مشکل سره مخ شي، شرمېږئ مه، ځان سره مه ساتئ، پټوئ مه، حتما یې فامیل سره، دوست سره یا ډاکټر سره شریکه کړئ تر څو مو تداوي وشي، ښه ژوند به ولرئ او الله به شفا درکړي. د دې ویډیو هدف صرف عامه پوهاوی ده. مننه.